السلام علیکم قدرمنو ملګرو، هیلهمند یم چې ښه روغ او جوړ اوسئ. ګرانو ملګرو، نن تاسو ته د پیسو ګټلو ډېر خوندور اپلیکیشن درښیم. له دغه اپلیکیشن څخه ما پوره $50 ترلاسه کړي. تاسو ته د کار کولو، د اکاونټ جوړولو او د پیسو ایستلو ثبوتونه هر څه قدم په قدم درښکاره کومه. ملګرو، یوه خبره چې زه باید تاسو ته یادونه وکوم هغه دا چې د دغه اپلیکیشن په اړه ما مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړي. ګوګل پلی سټور ته بوځي. ملګرو، تاسو به همدغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ. چونکې ما دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړی، ما نه اپډیټ غواړي، زه به اوس دغه اپلیکیشن اپډیټ کړم. ښه ملګرو، تر هغې چې اپلیکیشن ډاونلوډېږي زه به تاسو ته دغه همدې اپلیکیشن دا ده کله چې تاسو پیسې پکې وګټئ هغه کولی شئ په اسانۍ سره خپل سیم کارت ته هم راولېږئ. زه به تاسو ته په دغه اپلیکیشن کې هم ثبوتونه درښکاره کړم، د پیسو ایستلو هسټري به تاسو درښکاره کړم. خو لومړی به باید موږ اکاونټ جوړ کړو. اوس خو موږ د اپلیکیشن ډاونلوډ کړ، نو اوس راځو همدې اپلیکیشن ته تر څو اکاونټ پکې جوړ کړو. ښه ملګرو، کله مو چې اپلیکیشن را خلاص کړ نو دلته به یو څه انتظار وکوئ. کولی شو دوستانو موږ په څو طریقو په دغه اپلیکیشن کې اکاونټ جوړ کړو. ګورئ دوستانو، لومړی کولی شو د ګوګل له لارې اکاونټ جوړ کړو، د فیسبوک له لارې، او اخرنی نمبر چې دا هغه د موبایل له لارې هم کولی شو. نو موږ به په دغه کنټینیو ویت فون باندې کلیک وکوو. دلته قدرمن دوستانو کولی شئ چې د خپل موبایل نمبر ورکړئ. صحیح ده دوستانو، ګورئ زه خپل نمبر دلته ورکوم. ما دغه نمبر ورکړل، نو بیا به دوستانو په ګیټ ویریفیکیشن کوډ باندې کلیک وکوئ. ملګرو، دلته له موږ نه یو وړوکی سوال کوي. ګورئ یوه کیپچه یې راکړې ده، وایي دغه ځای چې ده دا دې ځای ته راولئ. ګورئ دوستانو، اوس په دغه ځای باندې زه داسې کلیک کوم، دا سوال به یې موږ ورحل کړو. ګورئ دوستانو، کیپچه کمپلیټ شوه، یا هغه سوال چې کوم د هغه موږ ورته مکمل کړو. اوس به وګورئ دوستانو چې موږ ته یو کوډ راځي د همدغه اپلیکیشن له طرفه. کوډ د دوستانو 25 9. ښه ملګرو، کله مو چې اکاونټ جوړ شي بیا به تاسو راشئ ریوارډز ته. صحیح ده. دلته دوستانو په دغه اپلیکیشن کې اوس ډېر نوي اپډیټس راغلي دي. لومړی ګورئ دوستانو، موږ ته پوره $2 مفت راکوي. لومړنی ډالر چې موږ ترلاسه کوو دلته به راشئ دغه ریډیم ته. په دغه ریډیم اپشن باندې به تاسو کلیک وکوئ. ملګرو، دلته به هماغه کوډ ور داخل کو کوم چې مخکې مونږ کاپي کړی و، ځکه د هغه کوډ پور کولو سره موږ ته $1 راکوي. نو دوستان تاسو دغه یو کوډ ښیم کوم چې مخکې مونږ کاپي کړ. صحیح ده دوستان، دلته تاسو وګورئ کاپي اپشن درکوي. کله چې دا تاسو له ځان سره کاپي کړئ بیا به راشئ دوستانو همدغه اپلیکیشن ته، او په دغه ځای کې به تاسو دوستانو پیسټ کړئ. دلته به پکې واچوئ. کله مو چې هغه کوډ ور واچوئ بیا به تاسو په ریډیم ریوارډز باندې کلیک وکوئ، نو تاسو ته به $1 درکړي. چونکې دغه پیسې ما ترلاسه کړي نو دوهم ځل ما ته دا پیسې نه راکوي. ملګرو، $1 خو اوس مونږه ترلاسه کړو. اوس به دوهم $1 څه ډول ترلاسه کوو؟ ملګرو، د دوهم $1 ترلاسه کولو لپاره به تاسو لاندې راشئ. دلته دوستانو تاسو ته مختلفې لاټرۍ ښکارېږي. په دغه اپلیکیشن کې چې څومره مونږ کار کوو، که هغه ملګري دعوت کوو، که خپله پکې پیسې ګټو، هغه پیسې دغه ځایونو ته راځي. یعنې ملګرو، تاسو ته به دلته د پلی آیکن درکوي. ګورئ دوستانو، اوس تاسو مکمل طریقه درښیم، ویډیو مه بندوئ. صحیح ده. ګورئ دوستانو، اوس دغه 2 ده. کله چې دا 100 پوره شي بیا دا له مونږ سره پلی کېږي. په دغه ډول دوستانو تاسو درښکاره کوم. ګورئ دوستانو ملګرو، تاسو ته به دغه پلی کېږي. صحیح ده. نو په همدلته به دغه یو د تاسو ته پلی کېږي، په همدې باندې به تاسو کلیک وکوئ. کله مو چې په دغه باندې کلیک وکړ نو ملګرو دغه به تاسو دوباره پلی کړئ. دغه پلی اپشن به ووهئ. ملګرو، دلته موږ ته مختلف بکسونه راکوي. دلته چې تاسو هر یو راخلاصوئ تاسو ته به $1 پکې وخیږي. په همدغه ډول دوستانو بیا چې کله ملګري دعوت کوئ په هغو باندې بیا تاسو ته $10 هم پکې خیږي، $3 هم پکې خیږي، همدارنګه 50 سنټه، 10 سنټه، 40 سنټه، هغه ستاسو په قسمت پورې اړه لري. ښه ملګرو، انشاءالله په دې به هم پوه شوي یاست چې $2 څنګه ترلاسه کېږي، یعنې دوهم $2 موږ څه ډول ترلاسه کولی شو. درېیمه خبره دا چې کله موږ $2 ترلاسه کړو موږ کولی شو چې په هماغه ورځ هم پیسې ورنه وباسو. د دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ په دغه $ باندې به کلیک وکوئ. په دغه $. کله مو ملګرو چې په دغه $باندې کلیک وکوو نو دوستانو
دلته به د دغه 10 ډالرو په ځای به موږ ته 10 سنټ لیکل شوي، یعنې 0.10 سنټه به موږ ته لیکل شوي وي. په هماغه باندې به کلیک وکړو، خپل پایپال ایمیل به ور واچوو، نو زموږ اکاونټ ته به پیسې روانې شي. دوستانو راځم هماغه ثبوتونه هم در ښکاره کوم چې ما څو ځله پیسې ورنه ویستلې دي. دوستان تاسو ګورئ چې لومړی ما 10 سنټه، 10 ډالر، 10 ډالر، 10 ډالر، 10 ډالر او له هغه نه وروسته یو ځل بیا ما 10 ډالر خپل موبایل ته ترېنه رالیږلي دي. قدرمنو ملګرو، دلته هم کولی شو چې پایپال ته پیسې ولیږو او د دې ترڅنګ کولی شو چې خپل سیم کارت ته هم پیسې راولیږو. سیم کارت ته پیسو لیږلو لپاره به دوستان تاسو په دغه ځای باندې کلیک وکوئ. کله مو چې په دې ځای باندې کلیک وکړ نو ملګرو له موږ سره خو اوس پیسې کمې دي، یعنې پوره باید 10 ډالر پوره وي بیا ترې راویستلی شو. اوس خو ملګرو له موږ سره 7 ډالر او 15 سنټه دي. ګورئ دوستان زه په کنفرم باندې کلیک کوم. دلته ګورئ دوستانو نمبر ورلویږي. ښه ملګرو تاسو وګورئ دوستانو چې کله 10 ډالر له موږ سره پوره شي هغه راایستلی شو 15 ډالر، 20 ډالر، 25 ډالر. یعنې 10 ډالر چې کله پوره نه شي هغه پیسې بیا موږ نه شو راایستلی خپل سیم کارت ته. نو 10 ډالر چې کله پوره شي هغه بیا موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره خپل سیم کارت ته راولیږو. ملګرو د دې په اړه چې څنګه موږ خپل سیم کارت ته پیسې راولیږو ټولې ویډیوګانې زموږ په چینل کې شته. د دې اپلیکیشن په اړه هغه هم تاسو کتلی شئ. ملګرو اوس په څو طریقو کولی شو چې پیسې وګټو. لومړی دوستانو په دغه ځای کې دلته په ویډیوز کې کولی شو چې موږ ویډیوګانې وګورو او د هغه په کتلو سره موږ ته پیسې راکوي. ګورئ دوستانو دغه خط روان ده، داسې روان ده. کله چې دې ځای ته راورسېږي بیا به موږ ته یوه لاټرۍ یا یو ټیکټ راکړي. په هغه کې بیا موږ ته مختلف کوین خیږي. له هغه نه وروسته دوستانو ګیم ده، یعنې هر څومره ویډیوګانې چې تاسو د ورځې کتلی شئ تاسو یې درکوي. تاسو هغه ویډیوګانې وګورئ، تاسو به دغه مقابل کې کوین درکوي، مختلف کوینونه تاسو به درکوي. ملګرو دلته په گیم کولو سره هم مونږه پیسې ګټلی شو چې دغه ما مخکې تاسو ترکې درښودلې وي چې څنګه د ماهي گیم وکړو دغه په هغه باندې هم تاسو پیسې ګټلی شئ. مثلا ډېر ماهیان دي هغه ته به تاسو غذا اخلئ بیا هګۍ درکوي، خو دغه تاسو خپله وکړو انشاءالله خپله به ورسره پوه شئ. له هغه نه وروسته دوستانو کله چې تاسو ریورس ته راشئ دلته دوستانو غټه د کار کولو طریقه یعنی چې مونږ زیاتې پیسې پې ګټلی شو هغه د ملګرو دعوت کول دي. په دغه فری اپشن باندې به تاسو کلیک وکوئ. زیاتو ملګرو ستونزه درلوده چې زه څنګه خپل لینک ترلاسه کولی شم. نو ملګرو دغه زمونږ ریفرل لینک مونږ ته په دې ځای کې پیدا کیږي. دلته به دوستانو په دغه 3 لیکې نښان باندې تاسو کلیک وکوئ. کله مو چې په دغه ځای باندې کلیک وکړ نو اوس به مونږ ته ټولې ټولنیزې رسنۍ به مونږ ته راواوړي. دغه لینک هر چاته چې ورشیر کوئ تاسو یې ورشیر کولی شئ. مثلا زه په وټساپ کې دا یو چاته ورلیږم. ګورئ دوستانو اوس به مونږ ته د وټساپ هغه کسان چې له موږ سره فرینډ دي هغه ګروپونه چې له موږ سره دي هغه به راواوړي. مثلا زه دغه ملګري ته دا لینک ورلیږم. صحیح ده. ګورئ دوستانو دغه لینک ما ده ته ورولېږو. ښه ملګرو اوس مونږ دغه کس ته خپل لینک ورولېږو. کله چې دی زما له دغه لینک څخه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي نو هم ده ته $1 ورکوي او هم ما ته پیسې راکوي. ګورئ دوستانو تاسو خپل ملګري ته وایئ چې تاسو په لینک باندې کلیک وکوئ. کله چې هغه په لینک باندې کلیک وکوي ګورئ دوستانو اوس به دی هماغه اپلیکیشن ته بوځي. دغه ستا ریفرل کوډ ده، یعنې په خپل لینک چې کلیک وکوي دغه ستا ریفرل کوډ ده. ته ورته وایه چې دغه لینک کاپي کړه بیا په ګوګل پلی سټور باندې کلیک وکوه نو دغه اپلیکیشن انسټال کړه او زما له ریفرل کوډ نه کار واخله تر څو هم ما ته پیسې راکړي او هم تا ته پیسې درکړي. ښه ملګرو له هغه نه وروسته کله چې تاسو می ته راشئ دلته کولی شئ دوستانو چې د ویډیوګانو په اپلوډ کولو سره هم پیسې وګټئ. مثال تاسو کله چې اپلوډ ویډیو ووهئ نو بیا تاسو دغه الاو کړئ. دلته له ګیلري نه تاسو هر رقم ویډیو راخیستلی شئ. ګورئ دوستانو یو څو شرطونه دغه اپلیکیشن لري. تاسو باید داسې ویډیو راواخلئ چې له هغه سره د ټیک ټاک آیکن نه وي یا د نور اپلیکیشنو آیکنونه ورسره نه وي. صحیح ده. نو تاسو هغه رقم ویډیوګانې ورته اپلوډ کولی شئ. ملګرو تاسو وګورئ دلته موږ ته یې هغه اپشن راکړ. تاسو دلته وایئ چې ټیک ټاک اپشن یا د دغسې نورو رسنیو اپشنونه باید ورسره نه وي، باید ویډیو خالي وي. بیا تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو ورته اپلوډ کړئ. نو ملګرو دلته هره ویډیو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره راواخلئ ورته اپلوډ یې کړئ. خو دلته ما مخکې دوستانو زه تاسو درښکاره کوم ما یې اپلوډ چې کومې ویډیوګانې ما مخکې اپلوډ کړي هغه زه تاسو درښکاره کوم. ما مخکې 2 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي دوستانو. دغه دواړه خندونکي ویډیوګانې د ما مخکې ورته اپلوډ کړي دي.
نو تاسو هم کولی شئ چې ویډیوګانې ورته اپلوډ کړئ، دغه په اپلوډ کولو سره هم تاسو پیسې ګټلی شئ. ملګرو دلته یو بل نوی اپشن چې مخکې پکې نه و خو اوس پکې اډ شوی ده، هغه بانې ټاسک ده. دلته ګورئ دوستانو کله چې په دغه باندې تاسو کلیک وکوئ نو موږ ته مختلف اپلیکیشنې او سروېګانې راکوي چې د هغه په مکمل کولو سره بیا موږ ته دغه اپلیکیشن پیسې راکوي. ګورئ دوستانو کله چې تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ هغه اپلیکیشن به 2-3 منټه وکاروئ، له هغه نه وروسته به بیرته همدغه کلیپ کلاپس اپلیکیشن ته راشئ نو تاسو ته به خپلې پیسې درکړي. ملګرو دلته دغه ټول اپلیکیشنې کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ او پیسې ترلاسه کړئ. ښه ملګرو دا وه نننۍ ویډیو، کیدای شي ستاسو خوښه شوې وي. که چېرته مو دغه ویډیو لږ هم خوښه شوې وي تاسو لایک ورکړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د همداسې